سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د افغان حکومت او خلکو لومړیتوبونو ته په کتو په ځانګړي ډول د ټاکنو او سولې بهیر په برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. دغه مطلب د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک تېره ورځ په بروکسل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې څرګند کړ او همداراز یې د سولې په اړه د افغانستان په مالکیت له بین الافغاني خبرو هر اړخیز ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه باید دا درک کړي چې باثباته افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی. ښاغلي غني له اروپایي ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان د ټاکنو بهیر د روڼتیا په موخه خپل څارونکي ډیر کړي او همداراز یې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید د ماحول تغییر درک او په دې برخه کې مثبت دریځ غوره کړي. ولسمشر غني تېر مازدیګر د ناټو غونډې په څنډه کې په بروکسل ښار کې د آلمان له لومړۍ وزیر انګلا میرکل سره وکتل. په دې کتنه کې میرمن میرکل ولسمشر غني ته د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ د جلغوزو د بازار موندنې او حرفه‌ایي زده کړو په برخو کې د خپل هیواد د اوږدمهالو ژمنو ډاډ ورکړ. ښاغلي غني هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د آلمان له مرستو او د سولې بهیره د ملاتړ او د همکاریو د دوام له امله مننه وکړه. د بغلان پولیسو په دغه ولایت کې د څه باندې 40 کیلوګرامه چرسو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. دغه مواد چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای او ټاکل شوي و ننګرهار ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پلخمري ښار په دروازه کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د بغلان د امنیه قمندانۍ د ویاند په وینا د دغو موادو د لیږد په تور یو کس هم نیول شوی دی. یک تن از قاچاقبران مواد مخدر در اگر واسطه نرسراچه مقدار 42 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام چرس خام از مربوطات ولایت بغلان بارگیری کرده بود و قصد انتقال ضرب به صوب ولایت ننگرهار داشته. به اثر سعی تلاش پرسنلی مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر و همکاری قماندانی پلیس محلی شهر پلخمری از کمربند اوردی شهر پلخمری بالفعل کشف و ضبط کرد. په پنجشیر کې د سیلابونو له امله د هستوګنې 1500 کورونه زیانمن شوي دي. د یاد ولایت سیمه چارواکي وایي چې وړمه شپه په پیژغور کلي کې د یو طبیعي بند د دیوال نړېدو له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو سرچینې وایي چې د دغې پیښې د تلفاتو شمېر به لوړ شي. هغه دره چې ښکلا یې اوس په یوې جاړې بدله سوې ده. د پیچغور دره چې د پنجشیر ولایت په لومړۍ حصې ولسوالۍ کې شتون لري، د یادې درې په یو برخه کې د غره د ښویېدو په پایله کې خطرناکه سیلابونه راوتلي دي. سیاسر از یک 4 مرد از یک موتر هم که مسافربری که در اینجا بوده از ایستای عبور میکرده او هم دیگه غرق شده رفته. آقا جان په دې پیښه کې خپل هر څه له لاسه ورکړي دي. نوموړی وایي تر اوسه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده رسیدلې. مردم آسیب رسیده، خانه های مردم تخریب شده، موترهای مردم تخریب شده. دولت مالا چیزی پیدا نیست، حتی از طریق غذا یک آب یک چیزی در مردم نداده، نه گاوی نه مالی هیچ چیزی نمونده در اینجا. سیمه چارواکي په دې پیښه کې د 6 کسانو مړینه تاییدوي او وایي کیدای سي دا شمیره زیاته سي. 6 نفر به ما فعلا ارقام دادن که مفقود هستند، اما تعداد دیگه هم از مسافرین در مسیر راه و سوار در وسایط بوده که تا حال از اونها سرنوشت مشخص نیست. که بتانیم در آینده نزدیک یا هموطنایمون با محلاتی که خودشان بخواین یا توانمندی دولت باشه در اونجا اینا را جابجا بکنیم. دا لومړی ځل نه دی چې طبیعي پیښې په پنجشیر کې له خلکو قرباني اخلي، بلکې کلونه وړاندې هم په یاد ولایت کې د برف کوچونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند ته له لاسه ورکړی و. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې 3 داعشان ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ په دیوګل دره سیمه کې ترسره شوي یو بل داعشي ټپي شوی او یو شمېر مهمات هم ترلاسه شوي دي. ویل کېږي د عملیاتو اوس هم دوام لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.